غنم د میدان وردګو بزګرانو کلنۍ هیلې. دوی وایي د اقلیمي بدلونونو سربیره یې روان کال د غنمو حاصلات ښه دي او فصلونه یې هم له ناروغیو خوندي وو. نسبت د نورو کلو پرتله ښه دي، که څه هم اوبه کمې وي خو دا ساحه سیند ته نږدې ده، اوبه رسیدګي ورته شوې ده. موږ ته باید بندونه وتړل سي او اصلاح سوي تخمونه راته راکړل سي، ځکه چې موږ اصلاح سوي تخمونه ښې دي او هغه ډېر ښه حاصلات کوي. بعضې ځایو کې چې موږ لیدلي دي نو هغه رښتیاني هم ښه حاصلات کوي. حکومت څخه دا غوښتنه لرو تر څو موږ ته اصلاح شوي تخمونه راکړي، تر څو په حاصلاتو کې نور هم زیاتوالی راسي، تر څو هېواد زیان بسیاینې ته ورسیږي. د دغه ولایت کرنیزو چارو مسؤلین وایي چې روان کال په 14,600 هکتاره ځمکه غنم کرل شوي، چې د تیر کال په پرتله یې 3% د زیاتوالي اټکل کیږي. دوی وایي روان کال به هم پر وخت بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه وویشي. سږکال لله الحمد په میدان وردګو کې په 14,600 هکتاره ځمکه باندې غنم کرل شوي دي. د تیر کال په پرتله باندې حاصل نسبتا ښه دي، ډېر د پام وړ بدلون نه ده راغلی خو ښه ده. 2% تر 3% پورې موږ د حاصلاتو د لوړوالي اټکل کوو او هیله لرو چې 14,500 متریک ټنه حاصل موږ سږکال ترلاسه کړو. مسؤلین وایي روان کال یې هم د بزګرانو د روزنې لپاره د غنمو بلګیزې ټوټې کرلې وې، چې د نورو په پرتله یې لګښت کم او حاصل یې غوره دی.